په قرآن کې تر ټولو خوښ سورت سورت الرحمن دی. هغه سورت چې مسلمانان یې تر بل هر سورت ډیر تلاوت کوي. آیا کله مو فکر کړی چې په دې مبارک سورت کې کوم راز او ضرورت پټ دی چې دا یې د قرآن تر ټولو ښکلی سورت ګرځولی دی؟ یا تاسو کله کله د دې معنی په اړه فکر کړی؟ او بالاخره څه وجه ده چې د قرآن کریم د ښکلی سورت د دردونو په درملنه کې داسې ستره معجزه کړې ده چې کله کله د طب ساینس هم د علاج توان نه لري. په نننۍ ویډیو کې موږ په هغو موضوعاتو بحث کړی چې کولی شي ستاسو ژوند بدله کړي او ښکلی کړي. یو ځل بیا سایبر ټي وي ته ښه راغلاست. ګرانو، محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تعالی په خپله د قرآن د تلاوت کوونکو غږ په خپلو غږونو اوري او په هماغه شیبه تلاوت کوونکي ته لوی اجر هم ورکوي. ابو موسی اشعري یو له جلیل القدر او سرمایه دار صحابه و چې یوه ورځ به یې په خوښ او خوښ غږ قرآن تلاوت کوه. نه پوهیږه چې یو څوک په مینه د هغه غږ اوري او په بشپړ ډول خوند اخلي. یوه شپه ابو موسی د تهجد په لمانځه کې په خوښ غږ د قرآن کریم تلاوت کوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د کور مخې ته تیر شو، ناڅاپه د ابو موسی خوښ غږ د مبارک غږونو ته ورسید او هلته یې وویل سبحان الله او هغه ته د خیر او بخښنې ته دعا وکړه. کله چې سهار شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موسی د سهار په لمانځه کې ولید او په نرمه ژبه یې د هغه ستاینه وکړه او هغه ته وویل ای ابو موسی، الله تعالی تا ته ډېر رحم کړی ده چې ستا لپاره د داوود علیه السلام یوه ښکلې غږ ورکړې ده. په قرآن کریم کې راغلی دی چې حضرت داوود علیه السلام ښکلی او خوښ غږ درلود. کله چې یې د شپې په تیاره کې د خدای حمد او ثنا ویل پیل کړل، مرغانو هم په سندرو ویلو پیل وکړ او د دوی مخونو ته د چینې راوتلی. د حضرت داوود غږ هماغه ښکلی و چې خدای متعال هغه ته ورکړی و. په قرآن کریم کې ټولې کلمې یو ښکلی معنوي ارزښت لري، خو په دې مبارک صورت کې پټ الفاظ یو ځانګړی ډول معجزه لري او انسان د مینې او عظمت لوروالي ته رسوي. له بلې خوا که موږ د دې خوښ صورت لومړیو څلورو آیتونو ته لږ ژور وګورو، موږ به داسې حقایق ومومي چې موږ به حیران کړي. د دې مبارک صورت په لومړیو څلورو آیتونو کې څلور غټ او معنوي کلمات راغلی دي. د دې صورت په لومړی آیت کې د مبارک الرحمن نوم ذکر شوی چې د الله تعالی په ټولو پاکو نومونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې نوم دی. د رحمان معنی رحمت دی، نو په دې کې شک نشته چې موږ آسیانو بندگان یو او تر ټولو مهمه اړتیا موږ ته د الله تعالی رحمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هیڅ انسان په د خپلو اعمالو په وجه جنت ته داخل نشي کولی شي تر څو چې د الله تعالی رحمت پرې نازل نشي. هماغه وخت یو صحابه پوښتنه وکړه حتی تا هم یا د خدای رسول؟ هغوی ځواب ورکړ هو زه هم. اوس تاسو خپله اندازه وکړئ، حتی د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم هم د خدای رحمت ته اړتیا لري، نو موږ څنګه د خدای له مینې ډک نوم رحمان ته اړتیا نه لرو؟ د رحمان د ښکلي نوم وروسته د رحیم نوم هم ورسره تړلی دی او په دې مبارک صورت کې په یو ځای کې ذکر شوی چې دا پر خپلو کوچنیو او ضعیفو بندگانو د لوی خدای د رحمت او بخښنې څرګندونه کوي.
کله چې د دې سپېڅلې سورت په تلاوت کې ورو ورو مخ شو نو د قرآن د علم کلمې ته باور شو، داسې علم چې په دنیا او آخرت کې نشته. قرآن کریم هغه آسمانی کتاب دی چې د خدای د رحمت او بخښنې سرچینه ګڼل کیږي. په دې مبارک کتاب کې ډېر رازونه او علمونه پټ دي چې حتی عصري ساينس او ټکنالوژي هم ورته نه دی رسېدلی دي او د حل کولو توان یې نه لري. په دې سپېڅلي کتاب کې د انسان لپاره داسې لارښوونې پټې دي چې کی په دې لاره قدم ووهي نو له غالې څخه به یې تر عرشه پورې رسوي. نو اوس په یاد ولره چې د الله جل جلاله تر ټولو غوره نوم رحمان دی. تر ټولو ښه علم چې الله تعالی خپل بندگانو ته ور زده کړی ده قرآن کریم علم ده. هغه د ټولو مخلوقاتو خالق دی. نو انسان چا پیدا کړ؟ الله. ځمکه او اسمان چا پیدا کړل؟ الله. ملائکه او شیطان چا پیدا کړل؟ الله. د دې ټول مطلب دا دی چې د الله تعالی په نزد انسان د ټولو مخلوقاتو څخه غوره مخلوق دی او قرآن کریم د ټولو علومو څخه غوره علوم دی. د رحمان له نوم او د علم القرآن له کلمې وروسته په دې صورت کې یوه بله سپېڅلې کلمه ذکر شوې ده چې علم البیان یا د وینا علم دی. د انسان په وجود کې څومره اعضا پټ دي، له پښو تر سر، له سترګو تر لاسونو، خو د دغو نعمتونو د څرګندولو او د هغو د قدر کولو لپاره انسان د خبرو د نعمت په څېر ستر نعمت ته اړتیا لري. دې ځانګړنې انسان د خبرو کولو حیوان په نوم جوړ کړی دی، یعنی د انسانانو او حیواناتو ترمنځ اساسی توپیر هغه علم دی چې خدای یوازې انسانانو ته ورکړی دی او هغه د علم البیان دی. نو باید ووایو په دې صورت کې د الله سبحانه و تعالی څلور غوره او ښکلي نعمتونه پټ دي. هغه دا چې د الله تعالی تر ټولو غوره نوم رحمان دی، تر ټولو غوره علم د قرآن علم دی، تر ټولو غوره مخلوقات انسانان دي او بالاخره انسان ته تر ټولو غوره نعمت د وینا علم دی. نو په دې کې شک نشته چې قرآن په خپله د دردونو علاج دی. په ځانګړې توګه دا پاک صورت چې عظمت او شفاهي خصوصیات یې زموږ په عصري طب کې هم ثابت شوي دي. د یو مبارک حدیث له مخې هر څوک خپل ناوې لري او د قرآن کریم ناوې سورة الرحمن دی. که د دې مبارک صورت د طبي معجزې په اړه خبرې وکړو نو یوه ورځ د پاکستان په یوه رواني روغتون کې په هغو خلکو باندې یوه تجربه وکړه چې په ژور افسردګي یا خفګان ته اخته وو. په دې تجربه کې دوی دا خلک په دوه مساوي ډلو وویشل. دا یوې ډلو ته سورة الرحمن اوریدل او د بلې ډلو ته د څلورو اونیو لپاره د ورځې 20 دقیقې د تبریشن د درملنې لپاره موسیقي اوریدله. هغه پایله چې وروسته ترلاسه شوه خورا حیرانتیا وو. هغه ډله چې په دې څلورو اونیو کې یې سورة الرحمن اوریدلی وو د موسیقي د اوریدلو په پرتله خورا ښه او روغ شوي وو. نو دا حقیقت دی چې یو شمیر وایي د قرآن درملنه هغه وخت پیل کیږي چیرې چې طب، موسیقي او ساینس درملنه پای ته رسیږي. د یوه بله حیرانوونکې پیښه هم شتون لري چې د یو ځوان دیني سره پیښه شوه، کوم چې هغه یې د مرګ له خولې څخه راوګرځوه. د لاهور په یوه مشهور روغتون کې چې ډاکټر جاوید احمد پکې کار کوه دا عجیبه پیښه رامنځته شوه. ډاکټر جاوید احمد وایي یوه ورځ ورته یو ناروغ راول شو چې ډېر خطرناک او وژونکي زهر یې خورلی و. د هغه د مرنې لپاره هیڅ شی پاتې نه و او هغه یې ورستي ساو واخیسته او ټول بدن یې بېهوشه شو.
د ډاکټر جاوید په وینا دوی د ناروغ د ژغورلو په موخه هغه ته 150 برقي شاکونه ورکړل څو ساه یې په بدن کې راښکاره شي او د زړه ضربان یې نورمال کړي چې په پایله کې دوی بریالي هم شول. خو د صحنې ټول ډاکټران حیران شول چې دا څنګه ممکنه ده چې ساه یې بدن ته بهر شي او یو ځل بیا بیرته راشي. خو ډاکټر جاوید احمد وایي چې د ځوان د زړه د ضربان نورمال کېدل یوازې د درملو او ماشینونو په کارولو سره نه وو، بلکې اصلي لامل یې د سورت مبارک الرحمن تلاوت وو چې یو څوک یې هغه وخت د ناروغ پر سر تلاوت کوه. هو ګرانو، کله چې ساینس او طب ونه توانید چې د دې ځوان درملنه وکړي، دا د قرآن معجزه وو چې هغه ته ورسیده او هغه ته یې د رحم ور شفا ورکړه. په بل مبارک حدیث کې له حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو غوره مسلمان هغه دی چې په خپل قرآن کریم زده کړي او بیا دغه پاک علم نور ته هم ور زده کړي. له دې مبارک حدیث مقصد دا دی چې د بیان علم یا د وینا علم تر ټولو غوره نعمت دی چې باید د قرآن او نورو ګټورو علومو د زده کړې په لاره وکارل شي، نه د فساد، خطا، ګناه او بدبختی په لاره کې. زموږ یوه مشهوره وینا ده چې وایي د انسان ژبه د جنت او دوزخ ته د تللو وسیله ده، نو په صراط المستقیم کې له هغې څخه څومره ګټه پورته کړې او د دنیا او آخرت د نجات وسیله وګرځوي. هیله ده چې یو ځل بیا زموږ دا لنډه او معلوماتي ویډیو ستاسو د خوښه ویډیو شوې وي. ستاسو د مینې ډک لایکونو او کومنټونو ته په تمه یو. د یوې بلې پر اسرار ویډیو پورې خدای په امان.